کومو ګرانو دوستانو زه زمان افریدی زمان نننۍ موضوع ده د ډاش کوین او شیبا راتلونکي وخت کې پلانونه او پروګرامونه. ګرانو دوستانو تاسو ته ما څو ځله په خپل پروګرام کې ایکسپلین کړی دی چې مونږه بیټ کوین او ایتھریم نه پس نور مشهور کوینز لرو چې هغه سټیبل کوینز دي او بیا هم داسې میم کوینز نه چې کوم پوتنشل لري هغه اوس راوتی دي. بیا ورپسې میم کوینز کې چې کوم مشهور بیا نور لږ ښه دي د هغوی په منځ کې ډاش کوین او شیبا ډیر زیات رڼا او ښکاره پوزیشن لري. د ډاش کوین او د شیبا راتلونکي پروګرامونو په هکله زه نن دې ویډیو کې تاسو سره لږ څه خبرې لرم. هغه دا دی چې ګرانو دوستانو 15,000 میم کوینونه راوتی دي او هغې کې چې کوم تکړه وي نو هغه بیا رامخکې کیږي او خپل پوزیشن کلیر کوي. نو په هغې کې دا ثابت شوی دی. پرون ما په خپل یو ویډیو کې ویل چې په کوین مارکیټ کیپ کې ټولو نه زیات چې سرچ کیږي هغه شیبا او ډاش کوین دی، یعنی 250 میلیون شاوخوا کې چې کله یو شی سرچ کیږي ویو کیږي هغه ډاش کوین او شیبا دی. نو د هغې د وجې نه زه انټرسټډ شوم چې د ډاش کوین او د شیبا په هکله نن زه تاسو ته څه نه څه معلومات درکړم، ولې چې چا اخیستی دی پریشانه کیږئ ما. زه تاسو ته دا یو خپل نظر یا معلومات درکوم ځکه چې نن که تاسو په خبرونو کې لیدلی یا که نه لیدلی نو زه تاسو ته دا خبر درکوم چې د ډاش کوین کمیونټي مکډونالډ باندې ډیر زیات پرشر راوړی دی. یو پټیشن یې دغه کړی دی، جوړ کړی دی، یعنی کمیونټي یو ځای شوی دی. هغه ټولنه چې چا سره ډاش کوین دی یا ډاش کوین دپاره کار کوي یا د ډاش کوین مینوال دي نو هغوی په مکډونالډ باندې زور اچولی چې یعنی فشار راوړی چې د ډاش کوین چې کله مونږ راوړو نو تاسو مونږ ته مکډونالډ کې خوراک راکوئ د مکډونالډ. یو دویمه خبر دا ده چې تاسو د ان اف ټي د مارکیټ نه خبرې چې ډاش کوین او شیبا دواړه دا پلان لري چې په راتلونکي وخت کې په اوپن سی کې او دغه پرنګ سلها بلکې زه به وایم زرها او نور والټونه جوړیږي چې هلته ان اف ټیانې به جوړیږي، خرڅیږي او اخیستل کیږي. نو شیبا او ډاش کوین دواړه دا پروګرام لري چې هلته ان اف ټیانې چې کله خرڅیږي نو خلکو سره که ډاش کویني نو په ډاش کوین باندې ان اف ټي اخیستی او خرڅولی شي. یعنی څه مطلب تا سره 1 میلیون ډاش کوین دی، پرایس یې غورځېدلی دی، زه منم چې پرایس یې غورځېدلی دی، خو سیم ټایم کې که تا ته ان اف ټي پکار وي نو ته چې ځې کله ان اف ټي اخلې نو بیا تا ته ایتھریم او سولونا یا بیټ کوین نه دی پکار، په دې چې ته ډاش کوین لرې، په دې چې اوپن سی او نور پروګرامونه په راتلونکي وخت کې دا والټونه دا اګري کیږي ډاش سره چې ستا په چا سره چې ډاش کویني نو مونږ نه بیا ان اف ټیز اخیستی شي. دغسې په ګیمونو مارکیټ کې شیبا او ډاش کوین دواړه دا پروګرام لري په راتلونکي وخت کې چې کله یو گیم کې ته ځې د $1,000 $2,000 یو شی اخلې نو ته کولی شې چې هلته خپل ډاش کوین سره خپل گیم واخلې. نو ته گیم کې بیا که گیم کې د هر غرض زه دومره زیات نه یم څوک گیم کوي که نه کوي چې د هر چا غرض وي نو بجای ده چې بیا خپل ډالر یو ایس ډي ټي یا ایتھریم یا بی ان بي سولونا ورکوي نو هغه په هماغه ډاش کوین او شیبا سره اخیستی شي. لکه څنګه چې ما وویل چې د ډاش کوین او شیبا سره تاسو ان اف ټیانې هم اخیستی شئ نو تا د مثال په توګه د $500 برابر تا سره ډاش کوین د تا یو ان اف ټي واخیسته میاشت پس تا هغه خرڅ که په $15,000 نو دا تا څومره ګټه وکړه، تا په څه واخیسته په ډاش کوین او په شیبا دې واخیسته. دا یې ګټې دي. څنګه مې چې وویل چې ان اف ټیز مکډونالډ داسې چې ټیزلا سره دغه ایلان ماسک د ټیزلا مشر برقي موټرې الکتریک د بجلی موټرې هغوی د آفر ورکړی چا سره ډاش کویني نو هغې راتلی شي په هر یو شوروم ته چې ځي نو زموږ په سیسټم کې ډاش کوین از ا کرنسي هلته اډ دی د هماغه ډالرو برابر سره معامله کوي، تا له موټر درکوي که یا په قسط اخلي یا په هر څه اخلي تا ته معامله کوي. نو داسې شیبا چې دی ډېر هفته ما یو ویډیو په زمان کرپټو ډاټ کام کې په زمان کرپټو ډاټ کام چې زما په یوټیوب کې چینل دی هلته ما یو ویډیو خور کو په ګروپ کې ټیلیګرام کې او په ټیک ټاک کې چې خپله شیبا یو بلاک چین جوړ کړی دی چې هغه شیبیریم نومیږي او شیبیریم کې بیا دوی دوه نورې کرنسیانې بون او شیب چې د شیبا بنیانګذار چې کوم
چا دی د هغه سر نوم یا د هغه فامیلی نوم شیب دی، نو د هغه په نوم دا کرنسي راوتی دی. نو هغه هم د شیبا یو کمالو چې دوه نور کوینونه یې راویستي دي، او همداسې ډاش کوین او شیبا کوشش کوي چې خپل ډیفای سیستم ولري. ډیفای سیستم څه ته وایي؟ لکه تاسو ټرست والټ ګورئ یا نورې ایکسچینج اپلیکیشنونه ګورئ، نو هلته تاسو ځئ، د مثال په توګه تاسو دې وخت کې بي ان بي سره، پولیګان سره، سلونا سره، ټیرا سره تاسو نور کوینونه اخیستی شئ. صحیح دی. داسې اوس ډاش کوین او شیبا دا پروګرام شروع کړی دی چې تاسو راتلونکي ډیر لنډ وخت کې تاسو کولی شئ د شیبا او ډاش کوین په ذریعه تاسو ټریډ وکړئ، نور کرنسیانې واخلئ. صحیح ده چې ته ډاش کوین پرایس غورځېدلی دی، د شیبا پرایس غورځېدلی دی. که تاسو وګورئ د شیبا قیمت غورځېدلی دی د مخکې نه، خو که ته وګورئ په سیم ټایم کې د او د ډاش کوین چې ته وګورئ، نو د دې مارکیټ کیپټلایزیشن د خالي د شیبا چې وګورئ، نو دا دغه نه په امریکا کې د ډیرو غټو کمپنیانو نه، که د مثال په توګه رابن هود وایو چې چېرته خلک خپل سهم او کرنسیانې اخلي، هغه پلیټ فارم نه د ډاش کوین او د شیبا مارکیټ کیپټلایزیشن زیات دی. یعنی داسې کمپنیانې دي چې د 50 کال نه کار کوي، د دوی کیپټلایزیشن مارکیټ کیپټلایزیشن څه شی دی چې څومره پیسو دوی اوسه پورې خرڅ کړی دی. صحیح ده. نو دوی سره د دوی د مارکیټ کیپټلایزیشن ډیر زیات ده. دوی ګوري چې زموږ پرایس که په مارکیټ کې زیاتیږي نه، د هغې وجوهات دي، د هغې تعداد په ټریلیون او میلیاردونو کې دي. نو دوی کوشش کوي چې یو ډیډ والټ ته، که تاسو نیوز کې وګورئ چې فلانی ویلز یعنی یو غټ سرمایدار 1 میلیون وسوځول، نو یو ډیډ والټ کې لړه کړي، یا یو ځای کې چې په همدې ډاش کوین او شیبا سره ته سبا ان اف ټي اخلي، نو هغه هغې برن کړي، وایي سوځي، ختم کړي. نو چې کله د سپلای عرضه کم شي، نو د ویلیو پورته کیږي. نو یو هغه پروګرام ده چې وخت سره به د تعداد کمی، بل دا ده چې پرچون فروشانو سره لکه څنګه چې اوس ډاش کوین په ټیزلا او مکډونالډ سره رابطه کړي، داسې به سبا په امریکا کې والمارټ، په یو کې ټیسکو، سینزبری، نور غټه کمپنیانې په جرمني کې الډي یا لیډل، داسې ډیر کمپنیانې دي چې ماته په یورپ کې معلومات نشته چې هغې څه نومونه دي، خو دوی به ورو. نو تاسو فکر وکړئ چې په میلیونونو پرچون فروشانو کې به د دوی سیستم کې ډاش کوین او شیبا راځي. نو ډاش کوین او شیبا چې دا فیوچرستیک دی. او که په عام توګه زه تاسو ته خویندو ورونو دا ووایم چې که تاسو وګورئ هر یو میم کوین چې راځي 15,000 میم کوینز دي. د هر یو میم کوین یو هیلټي او غیر هیلټي، یعنی صحي او غیر صحي یو پوزیشن چې هغوی که ته وګورئ نو هم بیټ کوین غوندې یو شی دی راوځي. د مثال په توګه ډاش کوین چې کله بیټ کوین یې ولیده چې دا د هیڅ ځای نه، دا ځمکې نه دا اسمان ته وخوته، نو زه هم یو شی جوړم، په ټوکو کې شروع کو، خو وروستو ځان یې سیریز ونیو، پروجیکټ یې جوړ کړو چې زه ټریډیبل یم. د پروجیکټ نور څه شی دی؟ ټریډیبل دی، یعنی دا واخله دا راکه. که تاسو په خوا دنیا کې وګورئ مخکې چې پیسې نه وي، نو یو جنس به خلکو ورکول، بل جنس به اخیسته. نو داسې شیبا او ډاش کوین چې دا اوس غواړي ټریډیبیلیټي پیدا کړي، ټریډ وکړي یو بل سره، ته ماله راکه درکه، نو دې سره د خلکو ضرورتونه هم پوره کېږي او ډاش کوین او شیبا مارکیټ کې امپورټنټ کېږي. نو ځکه مونږ دا وایو چې په مارکیټ کې کله تاسو چې راځئ، په خاص کر په کرپټو کرنسي کې، زما په ټیک ټاک کې زمان crypto.com کې وړوکی غونې ما لیکلی دی چې کرپټو از ا پیشنس گیم. دا پیشنس گیم، دا د حوصلې او د صبر گیم ده کرپټو. نو ځکه تاسو کله به د پیسو ته نه ګورئ، د هغې فنډامنټل ته وګورئ چې دا روان دی چیرته، د هغې فیوچرسټیک چیرته روان ده. لیټل بای لیټل، ډے بای ډے، what is mean for you will find its way. دا یو لوی مقوله ده په انګلیش کې. and keep working hard، چې لګیا اوسه، ورځ په ورځ لږ کوه. نو د نورو کوینونو نه ډاش کوین او شیبا چې دا ډے بای ډے مختلف پروجیکټس لري، ټریډیبیلیټیز لري، ان اف ټیز کې، پرچون فروشانو کې. نو ځکه نن زمان crypto.com تاسو نه دا هیله کوي چې تاسو پلیز ما سره چون اوسئ، یعنی همیشه ما سره اوسئ په زمان crypto.com، په یوټیوب کې، په ټیک ټاک کې، په ټیلیګرام کې، انسټاګرام کې، ټویټر کې، اکراس د چینلز چې کوم سوشل میډیاز دي. this is the time چې وخت راغلی دی چې ریلایبل سورسز نه انفارمیشن جمع کړي. دا زمان crypto.com نه علاوه نور ځایونو کې تاسو ته انفارمیشن ملېږي، خو زه کوشش کوم چې په ساده ژبه پښتو خپل
ساده ژبه کې زه تاسو ته خبرونه ورځ په ورځ راوړم او تاسو خپل ډیسیژن کومې فیصلې کوئ هغه صحیح فیصله وکړئ. د مثال په توګه ما ته کم از کم په واتس اپ کې ما سره 3000 نه زیات کسان دي، نو هغوی چې که ته کله وګورې نو ما سره په 3 ګروپو کې په واتس اپ کې ما ته یو وایي چې ما سره ډاش کوین د زه خرڅوم، او څوک وایي چې زه تنګ شوی یم په 80 سنټه مې اخیستي 40 سنټه اوس راغورځېدلي، نو ځکه زه دا زیری تاسو له درکوم چې پرایس ته مه ګوره چې یو شی پرایس غورځېدلی د ټریډیبیلیټي ته وګوره، د فیوچر ته وګوره، د فیوچر پروجیکټس ته وګوره دا روان چیرته دی. نو ډېر ښه ورځ تاسو ته غواړم ګرانو دوستانو زمان کرپټ ډاټ کام سره په خاص کر په یوټیوب کې دا ویډیو زه اچوم، په دې چې په ټیک ټاک کې د ده زه هسې یو شارټ کلیپ اچوم، نو تاسو ما سره په یوټیوب کې اوسئ، هغه سبسکرایب کړئ، لایک کړئ او پلیز دا انفارمیشن چې دی دا شیر کړئ، بیکاز لکه که یو بل سره تاسو شیر کړئ تاسو سره د 1 میلیون یا 1 بلین یا 1 ټریلیون شی به ده، نو که ته دا خبر خور کې نو هغه بل لوي بل لوي، نو د مور پیپل کم د مور وی ګیټ بیټر پوزیشن مونږ سره دغه کېږي. نو انفارمیشن کله ځان پورې مه ساتئ، انفارمیشن از سمثینګ فور سپریډینګ، دا سپریډ کړئ او بل ته ورکړه. ښه ورځ ټول ته غواړم.